امنیتي مسایل خو ستا څه خامخا امنیت لپاره چا خپل ترتیب برابر کړی وي خو موږ وایو په داسې کچه باندې نه وي چې په هغه کې بیا غرور تکبر راشي خدای مه کړه. امیرالمؤمنین رحمه الله ډېر حکیم انسان و، موږ خو نږدې پېژنو، دا د مولي یعقوب صاحب پلار. دا د دې کې دومره عقل و چې الله تعالی ډېر غټ عقل ورکړی و، کیدای شي بیا به داسې کس رانه شي. ځانګړي خصوصیات یې څه شي وو؟ یوه خبره یې درته وکړم فقط پوښتنه چې اوس هغه حکم صادر کړي چې د امارت مجاهدینو ملګري منصوبین دا به سګرېټ مطلق نه څکوي، سګرېټ یې بند کړو، په یو وار بند شو. د هغه حق امر چې و دی داسې د واجب الاجازه داسې دی زر تطبیقېدی چې بیخي په ثانیو کې. او بیا دې پوښتنه چې وکړو چې دا نسوار ولې نه بندوي؟ نو خو د سګرېټو خو روپۍ لږ څه نشي ورکولی، روپۍ پر امارت دي ورته د اروپا مسلانو د عجبه حکیمانه خبرې وکړه. ور سګرېټ چې څکوي هغه داسې لوړ لوړ ګوري چې دا دود پوکي چې هر څوک یې وویني او بیا سګرېټ هم وغورځوي، نیمه یې وڅکي نو یې وغورځوي. او نسوار چې دغه چې نسوار څوک وکوي هغه بیا ګرځي چې داسې غره ځای توکي په شرمېږي. دا د شرم شی دی، په هغه کې تکبر ده، تکبر نه باید زخما بند کړو. تکبر بدترینه ګناه ده. غرور تکبر هغه ګناه ده چې الله تعالی ته هم د زغملو نه ده. الکبریا و رداء، الله تعالی وایي دا زما څادر ده، دا له بل چا سره زیب نه کوي. او الله تعالی پر سر باندې هغه څوک ډېر ژر وي تر پښو یې نیسي له دیواله یې وي چې هغه غرور تکبر کوي. الله تعالی دغه نه راکې پیدا کوي، هغه په موټرو کې وي که په نور مسایلو کې که په کارو په اغوستلو کې وي. ډېر به پام کوو او کوشش دې ځان مې شوی ملګرو ته چې ځئ ښکته ګورئ، خصوصي هغه تکبر دا لوړ کتلو دغه کې بیا تکبر رانشي. دا ډېر بد مرض ده. او دا که د سړي و ځان ته پام نه وي، که د چا ځان ته فکر وي، اصلاح راوستلی شي. لکه اصلاحات چې راوستلی شي اصلاح هم کولی شي سړی د ځان. او تر اصلاحاتو نه مخکې اصلاح ضرور ده. الله تعالی دې موږ ټول متوجه کړي. تاسو له پخواني امیرالمؤمنین سره پاتې سویاست، د اوسني سرپرست وزیر صاحب د دفاع کومې ځانګړتیاوې د دوی ترمنځ دي چې هغه تفاوت نه سره لري او دغه لاره تعقیبولی شي؟ پلار زوی خو هغه خپل پلار ته سوی وي او موږ خو باور ده چې هغه مجسم له محمد عمر اخوند ده. فقط توپیر یې دغه ده چې دی ډېر کشر ده او هغه مشر سړی و او هغه معقولیت و هغه دروندوالی و همغه شرافت او هغه وطن ته ژمنتیا. او دا دی موږ تاسې یو اصل لرو، مفهوم مخالف زموږ ستاسې په مذهب کې معتبر نه ده. د دې معنا دا نه ده چې نور نو بد دي. ګوره د چا صفت کوو دې نه ده چې بل نو بیا نه ده صحیح، یا په بل باندې قانع نه یم. خدای دې داسې موږ ته داسې خوله نه راکوي چې په هغه باندې د امارت په مشرانو کې مشرتابه کې څه ویل کېږي. موږ په ټولو باندې قناعت ده، د هر یو خپل مقام ده او هر یو په خپل مقام کې محترم ده. او چې له نږدې سړي تعامل او له نږدې ورسره مجالس ولري بیا سړي ته اندازه معلومیږي. د ویښتو کمیدو موضوع څومره عملي سوي چې باید یو سرتیری ویښته زیات ونه لري؟ لنډ به جواب درکړم. امرمعروف ته وسپارله سوه، هغوی ورته اعلان وکوئ چې که داسې وي تاسې اصلاح کېږي نه بیا موږ په زور درخري بیا نو د اوس اصلاح سوې ته ډېره بریده پورې. که همومره خلک نسته فرمان په اساس چې باید همومره نه وي. امرمعروف یې هم باسي، موږ یې له اردو څخه باسو، امرمعروف یې نورو ادارو څخه باسي. ژمنه مو څه شي د مخامخ ولس ته؟ ولس ته ژمنه دا ده چې داسې خدمت به دوی ته کوو چې هغه دوی ته د منلو وړ وي انشاءالله تعالی. دوی داسې تعهد را سره وکوي چې د اسلام د نظام ته داسې ژمن شي لکه ځان ته چې ژمن وي. موږ داسې ژمن یو د نظام ته او د خاورې او د دوی خدمت ته لکه سړی چې خپل ایمان ته ژمن وي. او پر دې باندې موږ هم فیصله د تعهد مو ده. یوه خبره ده